دلته چې دا څومره ملګري ناست دي، علما دي، طالبان دي، حفاظ دي، الهه زموږ هر سیکنډ، هر منټ، هر وخت الله په خپل عظیم دربار کې خپل دین لپاره قبول کړه. الهه العالمین زموږ واړه غټ ګناهونه معاف کړه. خدای مشکلات د دنیا او د آخرت خپل موهبات او خزانونه پوره کړه. الهه زموږ مشایخ خصوصا مبارک سے رحمت اللہ علیہ شیخ سے مبارک فیض سے مبارک درجات بلند کا اللہ قبول منور موسع کا. الہ العالمین دامی مبارکان و فویزات سموارات منطول سر جاری ولرا. الہ دامی نظر پنگان جاری ولرا. الہ زمون ټول مشکلات د خپل موهبات خزانونه را پوره کړه. الله دې مدرسه کې د څومره استادان دې ټولو ته عمر طویل نصیب کړي دي د خدمت لپاره. خصوصا جناب شیخ صاحب ته دعا وکړي الله حفاظت یې وکړه. خدای د دین د خدمت لپاره طویل عمر ورکړه. الله د خپل عبادت او بندګۍ لپاره طویل عمر ورکړه. الله زموږ د والد ګرامی سترګې دي او زموږ د والد ګرامی چې په هغه دنیا کې د هغه مبارک ورکړه ډېر خوشحاله وي. ورنه الله د هغه د هغه خدماتو دغه ثمره چې زموږ د سترګو د وړاندې ده، خو داسې نور شاګردان وي په دې ځایونو کې وي، نورو ځایونو کې وي. خدای پاک دا ټول شاګردان یې په حفاظت ولره. الله کامل صحتونه نصیب کړه. او شیخ سے مبارک ویل چې زه بیمار یم، کور کې څه بیماري ده هغې ته هم دعا وکړئ. الله خپلې لارې ورته دارو ګرځوه. الله خپلې لارې ورته دارو ګرځوه. شفای کامله عاجله مستمره ورکړه. لرې څومره ملګري مونږ راغلي یو او دا څومره ملګري دلته ناست یو، خدای پاکه زموږ دا دنیا واغه دنیا ښایسته کړه. او چې کله مونږ ته مرګ